سلامونه او نیکی هیلې د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې تیرو کې د تالند د ناول 10مه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول 11مې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې ویلیام ته ووایه د خپلې مېرمنې د بدګمانۍ او حسادت ناروغي دې تاداوي کړي. که داسې ونه کړي زما اروا به ورته په اندېښنه کې وي. زه هره ورځ د کلیسا په کونج یا په سارا او ځنګل کې خدای ته دعا کوم چې تا د حسادت له بلا څخه وساتي. ستا لاس په دعا دوسته مادلین. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. یو وخت په خود شوم او پام مې شو چې په لاس کې مې یو کاغذ دی او په دهلیز کې ولاړې یم. پوه شوم چې مور مې مړه شوې ده. مادلین هېڅکله هم د مورس کوژدنه نه ده او اوس هم زما د مینې په اور کې ډاګونو ته وتلې ده. حیران شوم چې ولې مې اوښکې نه بهیږي، ولې مې د غوسې او شرم له کبله اروا نه الوزي، ولې کولی شم په پښو ودرېږم او د مړه جسم غوندې نه رانړېږم. لکه له یوه دیو سره چې یوازې اوسم. له ځانه وویرېدم، ولړزېدم. لیدل مې دغه دیو مې د مور په مړینې خوشحاله شوی، د مادلین له تګ څخه خوند اخلي، د مادلین له خوا په پرېښودل شوو پیسو خوشحالیږي، حق پیژندنه او د انسانیت ټولې چارې د لیدا پښو ته اچوي. ځان نه ویني چې په یوه تش کور کې د مور له مزاحم وجود څخه لرې د سپوږمۍ غوندې ناوې سره په خوشحالۍ او عیش اخته دی او د دنیا غم یې هیر کړی دی. چغې مې کړې، هی مورې، خطا مې وکړه، ته مې یوازې پرېښودې او په خپلې خوښۍ پسې لاړم. زه د ځان غوښتنې له کبله ړوند شوی وم. نه مې لیدل چې تا خپل ځان د بلې شمعې غوندې سوځاوه. کاشکې دې ځان له ځانه سره بیولی چې ما دې پښې مچولی او بښنه مې در څخه غوښتلی. ای د لوی زړه خاوندې مورې، ای د نیکۍ پرښتې، زه دومره کوچنی یم چې نشم کولی ستا لویوالی ووینم. تا خو زه لیدلم، ولې دې زما لاسنیوی به نه کړ او زه دې نه اوچتولم؟ ما ته دې ولې خپله اوچته اروا نه راښووله؟ ولې دې نه پرېښودم چې زه ستا ټوله ښکلا ووینم او پکې ورک شم؟ ولې ناڅاپه لاړې او د شرم دغه کړاو دې ما ته پرېښود؟ ولې پاتې نه شوې چې لیدلی دی د غم او پښیمانۍ له کبله مې د وصال شربت څومره ترخه شوي دي؟ خو ښه دې وکړل چې له ما څخه دې غچ واخیست. ما ته دې چې دا پیسې او سره زر پرېښي چې زما لپاره تر هرې ملامتۍ او ښکنځلو دردونکي دي. په دې ژبه ژړېدم او د زړه خواله مې کوله، خو د نفس دیو مې پر دې خبرو خندېده او غوغا یې جوړوله. د دغې دروني جګړې له کبله مې خپل تعادل له لاسه ورکړی و. یو ګام به وړاندې تلم، یو ګام شاته. په میزونو او المارۍ مې لاسونه تکیه کول چې ونه لوېږم. غوښتل مې پرده لرې کړم. دومره په زوره مې کش کړه چې څیرې شوه او لاندې ولوېده. پوه شوم چې نشم کولی په یوازې ځان خپل قدرت کنټرول کړم. له کوره بهر ووتم. دومره په کوڅو او واټونو کې وګرځېدم چې لیدا له دندې څخه راغله زما په لیدو حیرانه شوه. ویې ویل، ولې خوابده یې؟ مور مې مړه شوې ده. د لیدا په څېره کې مې د خندا یوه نرۍ څپه ولیده، خو ژر یې خوله راټوله کړه او ویې ویل، بار به مې نورم سپک شي، ځکه تر دې وروسته به ستا لپاره هم مور یم او هم میرمن. تر مټې ونیولم، کور ته راغلو. د مادلین لیک مې چې پر میز پروت ورکړ. ومې ویل، ویل وله. کاغذ یې څیرې کړ او لرې واچاوه. په ژړغونې غږ یې وویل، زه نشم کولی تا ته د یوې نجلۍ لیک لیکلی وزغمم. ته باید پخوانۍ مینې هېرې کړې. له سترګو یې اوښکې راغلې او له ما څخه یې مخ واړاوه. که څه هم د مادلین د لیک د څیرې کېدو په وخت کې زما زړه هم څیرې شو، خو د لیدا اوښکې هغه ملهم وه چې د زړه پر هغه ټپ ولګېد. ومې ویل، نه وینې چې ستا د مینې په مستۍ کې مې مور له یاده ووته؟ زه له تا پرته بله معشوقه نه لرم او له بل چا سره مې مینه نه ده کړې. هغه نورې پخوانۍ مینې هغه څراغونه وې چې زه یې ستا د مینې تر عبادت ځای راورسولم.
په کور کې پرتو میزونو، څوکیو او نورو شیانو زما د مور پر مرګ ژړل او زما څخه یې د هغې د لاس پالنه غوښته. موږ د عیش او کامرانۍ په شراب مست وو. ان 2-3 ورځې خو له کار او پوهنتون څخه تښتېدو. له هغه الماس څخه مې لیدا ته یوه میل جوړ کړ. د یکشنبې په یو سهار مې چې کلیسا ته تلو ورته ډالۍ کړ. له خدای څخه مې وغوښتل چې پوښتنه به نه کړي دا دې له کومه کړ. ځکه ویرېدم چې ونه ځورېږي، خو که پوښتنه یې کولی باید چې حقیقت مې ورته ویلی، ځکه چې تر هغه وخته مې درواغ نه و ورته ویلي. نه مې غوښتل چې درواغ دې زموږ جنتي ژوند او مینې ته لاره ومومي. یو ورځ چې وختي کور ته راغلم نو د چایو میز مې په شوق سره اوډلی و. لیدا چې له کاره راغله نو زما غېږې ته ولوېده، خو د نورو ورځو په پرتله یې مینه سړه ښکارېده. تر لاس مې ونیوله او ومې ویل ووایه څه کیسه ده؟ کومه ناروغي خو به نه لرې؟ نه، ښایي په ډېر کار به ستړی شوې یم. په غېږ کې مې اوچته کړه او پر کټ مې څملوله. چای او نور خوراکي توکي مې وروړل. پښې مې ور کېکاږلې چې مخې راڅخه واړوه او په ژړا سره اوچته شوه. خوابدی شوم. ومې ویل ووایه څه غم لرې؟ ما کومه ګناه کړې ده؟ زموږ د شرکت رئیس ما ته په بد نظر ګوري او ځوروي مې. ما د هغه له کبله له میچل سره واده ته غاړه کېښوده چې د دغه بېرام سړي له شر څخه خلاصه شم. اوس څه به کړم؟ ته شتمن نه یې، ما د مور و پلار په خوله نه دي کړي او ستا سره مې واده وکړ. اوس مې هغوی نه پرېږدي. زه باید اوس وځم او ژوند وکړم. ومې خندل او ومې ویل دا خو اسانه معامله ده، ځکه چې زما د زده کړو تر بشپړېدو پورې پیسې لرو. کله چې مې زده کړې بشپړې شوې بیا به ښه سرچینه ولرو. تا ته معلومه ده چې اوس هم ځینې شرکتونه ماته د کار وړاندیز کوي، نو ته به سبا بل سبا د دې کور شهزادګۍ یې. د عمر تر پایه به کار نه کوي. اوچته شوه او زما غاړې ته یې لاسونه راواچول. ویې ویل له تا پرته د نړۍ هر نارینه زما بد راځي. نه غواړم چې له بل چا سره اړیکې ولرم. هغې ویل او د خوښۍ له کبله یې ژړل. بیا خوشحاله شو او پیش مې پیل وکړ. زما غریبۍ ته د لیدا د اشارې له کبله مې دروند ګوزار وخوړ. په وجود کې مې ټول پټ قوت او همت راویښ شو. تر هغه وروسته د زده کړو په کاروبار کې نورم کارنده شوم، خو له بده مرغه چې لیدا نه پرېښوده. له خپل شوق او خوراک سره سم په کور کې کار وکړم. راتله به او که به مې کتاب لوست په لاس به یې پټاوه او زما مخ ته به یې عاشقانه نظر اچاوه، یا به یې ټینګ په غېږ کې نیولم او ښکلولم به یې. هر څنګه چې به و د کار له میز څخه به یې لرې کولم او د لوبې د سامان غوندې به یې لوبې راباندې کولې. ما ته به یې ویل ته چې څومره ډېر کتاب لولې زه هومره رنځوره کېږم. زه غواړم چې یا ویده واوسې یا غلی کښېنې یا زما سره خبرې وکړې، ځکه کله چې کتاب لولې داسې انګېرم چې زه دې هېره کړې یم او له بل چا سره خبرې کوي. د پوهنځي ملګرو زما او د لیدا د واده په ویاړ یوه شپه یو جشن جوړ کړ او موږ د کال تر ټولو ښکلي زوم او ناوې وبللو. دا چې لیدا د هیڅ چا غوښتنه نه منله او له ما پرته له بل چا سره نه نڅېدله، ټولو نیوکه کوله او لوی جنجال رامنځته شو. لیدا پر څوکۍ ودرېده او ویې ویل ګرانو دوستانو، حیرانېږئ ما او مه خفه کېږئ. که موږ له تاسو سره نه نڅېږو دلیل یې دا دی چې موږ لا له یو بله نه یو ماړه شوي او نه به ماړه شو. له بده مرغه هېڅکله به هم له تاسو سره ونه ناڅو. یو ټولګیوال مې چې ښه خوندور ځوان و پر څوکۍ ودرېد او ویې ویل موږ دا عذر نه خوښوو او د دې اورنۍ مینې په ویاړ جامونه هم څښو. خو زه باور لرم چې را روان کال به په همدغه میلمستون کې زه له لیدا سره ناڅم. ټولو لاسونه وپړکول او خوشحالي یې وکړ. بیا یې زموږ یو ټولګیواله چې ښه ساز غږونکې وه پیانو ته کېنوله او له ما څخه یې د سندرو ویلو هیله وکړه. د لیدا په مینه مې ښه له سوزه ډکه سندره وویله. که مې سندره نه بندولی اوښکې به مې تویېدلې. ټولو ستاینه وکړه او بیا مو بله سندره پیل کړه. وروسته تر دې چې 3-4 نورې سندرې هم وویل شوې ومې لیدل چې لیدا په یوه کونج کې ناسته ده
او په دواړو لاسونو یې سر ټینګ نیولی. څو کسان یې شاوخوا ولاړل دي. حیران شوم. پوښتنه مې ترې وکړه چې څه خبره ده، او ویې ویل سر مې ټینګ درد کوي، درځه چې ځو. په ډېرې خواشینۍ سره مې له ملګرو څخه خدای پاماني واخیسته او کور ته راغلو. لاړم او دوا مې ورته راوړه، پر کټ پرته وه او ژړلې. هر څه چې مې ورته وویل دارو یې ونه خوړل. پوه شوم چې کوم غم لري. په غېږ کې مې ونیول او هیله مې ځینې وکړه چې د زړه خبره راته وکړي چې په څه ځورېدلې ده. آخر یې په ژړا او سلګیو کې وویل پرېږده مړه شمه، زه در باندې پوه شوم چې پر هغې نجلۍ مین یې، که نه دومره له څو زړکه سندره به دې نه ویلی. ما په خپلو سترګو ولیدل چې هغه د تورو ویښتانو خاونده نجلۍ هم پر تا مینه ده. ما ونه لیدل، ګنګه سویران پاتې وه چې څه ځواب ورکړم. ناڅاپه اوچته شوه او زما سترګو ته ځیر شوه. ویې ویل وګوره څومره به شرمېدې، د خجالت له وجې خبرې لا نشي کولی. ومې ویل زما چوپتیا د شرم له وجې نه ده، بلکې د شوق، خوښۍ او حیرانۍ له کبله ده. ژبه مې له خوشحالۍ څخه بنده شوې او خوشحالي مې دا ده چې زما لیدا له ما پرته بل چاته متوجه نه ده او ټول خاطر یې ما ته زیری دی. خو حیران په دې یم چې زما دغه ورنۍ مینې ولې دومره لمبې نه لري چې زما جنتي لیدا یې ولیدلی شي. ویې ویل ستا د زما پر ورنۍ مینې قسم وي راته ووایه چې پر هغو نجونو خو به مین نه یې؟ نه، هېڅکله هم نه. اوچت شوم، هنداره مې راوړه، ور مې کړه. ومې ویل زړونی یم او دا جنتي هوره نه وینه. هغه څوک چې دغه هوره یې په غېږ کې وي او د خدای په مخلوقاتو کې د داسې یو نعمت په لرلو ویاړمن وي، څنګه کولی شي له بل چا سره مینه وکړي؟ هغه به لیونی وي. ته په ما کې د لیونتوب نښې نه وینې؟ کرار کرار ژړا بنده شوه. په خندا راغله او لاسونه یې رانه چاپېر کړل. داسې شپه مو تېره کړه چې په یو عمر ارزېده. سبا سهار پرې نه ښودم چې له ځایه اوچت شم. ځم تسلیم شوه. تر دې چې د پوهنځي وخت تېر شو، اوچته شوه. د سهار چای تیارې کړې، هره ګوله یې په خوله کې راکوله. د هغې له مهربانۍ او هیلهمنو کتو وپوهېدم چې کومه غوښتنه لري. ومې ویل د هر چا تر ټولو ښه شتمني د هغه ځان دی. که ته زما ځانه مو وغواړې درته وړاندې به یې کړه. سر یې ښکته ونیو او یو څه شېبه غلی وه. پوه شوم چې کومه لویه غوښتنه لري. زړه مې ولړزېد، خو ومې ویل ووایه زما وجود ستا په واک کې دی. کرار یې د زارۍ په ډول وویل زما غوښتنه در څخه دا ده چې نور پوهنتون ته لاړ نه شي. او وویرېدم او ومې پوښتل ولې؟ په ملامتونې کې نظر یې راوکتل او زیاته یې کړه ته په خپله پوهېږې چې ولې؟ ته پوهېږې چې هغه پیانو غږونکې نجلۍ څومره در باندې ګرانه ده؟ هغه تور سترګې نجلۍ ستا په مینه کې علاقه ده؟ پوهېږې؟ ومې خندل او ومې ویل څومره بې خونده ټوکه. چیغه یې کړه ځان ناګاره مه اچوه. ته ګمان کوې چې ما غولولی شي؟ زه په خپلو سترګو وینم چې شعور نه لري، ښکلا او بدرنګي نه سره پیژنې. زما پر ښکلا سربیره د هغې بدرنګې نجلۍ په لومه کې بندېږې. زما خوارکۍ خاله هم ستا غوندې یوه بې شعوره میړه سره بنده شوه. اوچت شوم او د مسیح د صلیب پښو ته ولوېدم. ومې ویل په دې حضرت قسم چې له بل چا سره مینه نه لرم، ته تېروتلې. که د اسمان کومه پرښته هم را باندې مینه وي په تا یې نه ورکوم. چغې یې کړې درواغ وایې، درواغ. په ژوند کې مې تر هغه وخته نه درواغ ویلي و او نه مې هم داسې تونده خبره اورېدلې وه. که له لیدا پرته بل څوک وایي د تل لپاره به مې پرېښې وه، خو دا معشوقه مې تر ځان را باندې ګرانه وه. له تسلیم پرته مې بله چاره نه درلوده. لاسونه او پښو ته یې ولوېدم. ومې ژړل او زارۍ مې وکړې چې وروسته لږ ارامه شوه. ومې ویل هر څه وایې که ومې پوهنتون ته مه ځه.
نظم خو یو کال مې زده کړې ځنډېږي، بیا به له غریبۍ سره مخامخ شو. زه له غریبۍ څخه ویره نه لرم، نه زما ویره له رقیب څخه ده. له هغه کس څخه ویرېږم چې ستا سره مینه ولري او ته پرې مین واوسې. پوه شوم چې په هغه حال کې د هغې د زړه د سوځنده اور په وړاندې هېڅ عقل او منطق مقاومت نه لري. د ناچارۍ له وجې تسلیم شوم. تر هغه وروسته شپې او ورځې خوشحاله وو. زیاتره به نندارو او چکر ته تلو. لاس په لاس به مو په باغونو او ځنګلونو کې خبرې اترې کولې، خو داسې ښکارېدل لکه یو پرده چې زموږ تر منځ را ځوړنده وي او لیدا د دې پردې له شا څخه سم لیدل نشي کولی او لا مې سم نه پیژني، او زه د هغې پر فکرونو او منطق نه پوهېږم. خو هیله مې درلوده چې دغه پرده به ډېر ژر لرې او هغه پخوانی جنتي مینه او صمیمیت به بیا زموږ په زړونو کې ځای ونیسي. د دې لپاره چې پوه شم آیا د بدګمانۍ هغه توره وریځ د هغې پر خاطر کومه لکه پرېښي او که نه، نو کله کله به مې د هغې ماشومانه خیالونو ته اشاره کوله، خو له بده مرغه چې هر ځل به هغه توره وریځ توپاني کېده او پر ما به ورېدله چې تر پخوا به زیاته ویرونکې وه. ویله او ژړله به یې. زه پوهېږم چې پر هغې نجلۍ میینې ستا له څېرې او پریشانه نظرونو څخه ښکاري. خبرې اترې به مې په چوپتیا سره غوڅولې او بله موضوع به مې رامخې ته کړه. یوه شپه یې په ډېره وارخطایۍ سره له خوبه راپاڅولم. حیران او اوچت شوم او ومې پوښتله څه کیسه ده؟ ما درته کتل چې د مار غوندې اوښتې راوښتې، د هغې بدرنګې نجلۍ په مینه کې ذرې ذرې کېدې، ویښ مې کړې چې زړه دې ونه درېږي. د ټپي شوي پړانګ غوندې مې په زوره چیغه کړه او لاس مې وروږد شو چې غاړه یې ونیسم، خو د مادلین هغه آسماني نظر د مینې د چینې غوندې زما پر زړه راوورې او زما لاس یې ښکته کړ. اوچت شوم او د خپل کار په خونه کې کېناستم. د مادلین هغه کاغذ مې راواخیست چې لیدا څیرلی وه. لوسته مې چې لیدا راغله، کاغذ یې راڅخه واخیست او 100 ټوټې یې کړ. چیغې یې وهلې، ای ظالمه، ته خو پر مادلین مین یې، غواړې ما ته طلاق راکړې او هغه وکړې. ولې دې له شتمن میچل څخه واخیستم؟ دومره چیغې او زارۍ یې وکړې چې ستړې شوه او خوب یې وړه. سبا چې له خوبه پاڅېدو لکه بریا یا بېګا چې ګرد سره نه وه راغلي او پر موږ هغه توپاني بلا نه وه تېره شوې. ومې ویل، ومو خندل او بیا مو عادي ژوند ته دوام ورکړ. باور مې نشو کولی چې لیدا دې بې له وجې دومره خوابدې شوې وي. باوري شوم چې زما د تېروتنې له کبله په هغې کې دا عجیب حالت رامنځته شو. له ځان سره مې ویل، تا له سادګۍ او بېفکرۍ څخه کار اخیستی او داسې خبره دې ورته کړې چې د هغې نازک زړه دې ورسوځولی. دغه توره وریځ چې د لیدا عقل او زړه یې نیولی له هغه اور څخه پیدا شوې چې تا د هغې په زړه کې پیدا کړی دی. هغه بدګماني مې د هغې د اورنۍ مینې دلیل ګاڼه. دا ټول عذاب او زور مې زغمه. هیله مې درلوده چې نن یا سبا به دغه توره وریځ څیرېږي او د حقیقت سپین لمر به د لیدا سترګو ته زما مینه ځان تېرېدنه او لیوالتیا ځلوي. د دې لپاره چې د غم غبار لرې شي او ژر خپلو هیلو ته ورسېږو. ومې ویل، راځه چې یو سفر وکړو. خوشحاله شوه. ویې ویل، ستا څخه زیاته مننه. ته غواړې د دې لپاره سفر وکړې چې د مادلین او هغې بلې نجلۍ مینه هیره کړې؟ غواړې ما ته قرباني راکړې؟ څرګنده ده چې زه تر نورو ډېره در باندې ګرانه یم. په مسافرت ووتو. ډېرې خوږې شپې او ورځې مو تېرې کړې. لیدا د ذوق او هنر چینه ده. په بله څانګه کې مهارت نه لري، خو تر نورو هنرمندانو او په ښکلا او باریکۍ ښه پوهېږي او خوند ترې اخلي. خو د مادلین غوندې نشي کولی د خبرو په جادو سره یو انځور یا طبیعي منظرې تصور وبخي. خو ښکلا ته په داسې ژور نظر ګوري او په څېره کې داسې خوښي ځلېږي چې د شوق له کبله یې له خولې څخه راوتلې لنډې جملې د هنر د ارزولو په یوه کتاب ارزي. ما تل د هغې د سترګو په مرسته لیدل کول. پوهېدم او خوند به مې اخیست. خو ستر خوند مې د هغې خوشحالي وه. خو بیا به یې هم په سترګو کې د کینې
یوه لیکه را څرګنده شوه او زه به یې وویرولم. یو بله شپه یې بیا دغسې غموونکې صحنه جوړه کړه، کوکارې یې وهلې او ژړلې. زړنده یم، زه نه وینم چې له دوکاندارو نجونو سره څه وایي، په کوڅه او بازار کې ښکلو نجونو او ښځو ته څنګه ګورې. له هغې وروسته له نجونو او ښځو سره نه مخامخېدم. که کومه پوښتنه به مې ذهن ته راتله، له سپین سرو څخه به مې کوله. په دې لانجه کې دومره راښکېلم او د لیدا څارنه به مې کوله چې د ژوند حساب راڅخه ورک وه. د دې لپاره چې هغه له بې ځایه خیالونو څخه راوګرځوم، د لګښتونو او خرڅ مسؤلیت مې ور وسپاره. ټولې پیسې مې ورکړې. زه یې تر ټولو ښه مېلمستون ته بیولم او تر ټولو ګران بیه خواړه به یې راغوښتل. موږ دواړو ته به یې تر ټولو ښې جامې رانیولې. یو ورځ مې لیدا زیاته خوشحاله ولیده. زما ذهن هم د هیلو په سندریزو وږمو ډک شو، لکه یو څوک چې له یوې لویې بلا څخه ژغورل شوي وي. د خپلې خوښې او خوابدۍ کیسه مې په غموونکو او خوشحالوونکو سندرو کې پیل کړه. زموږ د کوټې مخامخ کړکۍ پرانیستل شوه. ومې لیدل چې د پردې تر شا 2 تنه ولاړ دي او زما سندرو ته یې غوږ نیولی. څومره چې توانېدم خپل اواز مې غموونکی کړ چې هغه 2 کسان مې د زړه له حاله خبرې شي او زما لپاره دعا وکړي. یو څه شېبه وروسته یو بله کړکۍ پرانیستل شوه او یو سپین سرې ترې سر راویست. زما سندرو ته غوږ شوه. لیدا ناڅاپه اوچته شوه او په داسې حال کې چې کړکۍ په زوره تړله، هغې سپین سرې ته یې ښکنځل وکړه. ما د خجالت او شرم له کبله په دواړو لاسونو خپل مخ پټ کړ. لیدا چیغې کړې، مخ دې مه پټوه، که پر هغې فاحشې دې زړه سوځي ولې ناستې؟ ورشه، تا ته انتظار باسي. ما ونه لیدل چې تاسو یو بل ته اشارې وکړې او پخه ژمنه مو سره وکړه. هغه ورځې دومره وژړل، چیغې او انګولا یې وکړه چې ساری یې نه درلو. وروسته پرېکړه پر دې وشوه چې تر دې وروسته به سندرې نه وایم. یو ورځ یې خبر کړم چې پیسې خلاصې شوي او د بیا ستنېدو لپاره د الوتکې د ټکټ رانیولو لپاره یوه انه هم نه لرو. یعنې د 1 کال پیسې مې په 2 میاشتو کې مصرف کړې وې. د ژوند او زده کړې لپاره نورې پیسې نه وې پاتې. د ژوند پر پاڼه مې د هیلو څپې ړنګې شوې. تر دې وروسته په ماته بیړۍ کې سپاره و او نه پوهېدم چې چیرې مو وړي. په لاره کې د ماتېدو امکان زیات و. عجیبه دا چې د دې خبر په اورېدو او د دغې ویرونکې منظرې په لیدو زیات خوښ شوه، ځکه راته ښکارېدل چې که را روان وخت هر څومره کړاوجن وي، لیدا به هومره بوخته کړي او کیدای شي په دې توګه یې د بدګمانۍ او حسادت بلا له سره لرې شي. ومې خندل او ومې ویل، هغه وخت له ژونده ویرېږم چې ته را سره مینه به نه لرې. که نورې بدمرغۍ د غرونو په اندازه هم وي، ما نه ویروي. په غېږ کې راولوېده او هغه سوځنده مینه مو بیا له سره پیل کړه. ویې ویل، که ته را باندې ګران ونه اوسې، زه ځان وژنمه. که ته له بل چا سره لاړ شي، زه به مړه شمه. خو څه وکړم چې پر دغه رقیبانو مې زور نه رسیږي. د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو د تالنده ناول 11مه برخه همدومره وه چې ما واحد الله من د خپل تخنیکي همکار حکمت الله صاحبزاده په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا بلې برخې، د الله په امان.